خپل حق غواړو موږ خپل حق غواړو زما نوم مسرور احمد دی د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل میرولي ګاو مډخیر سره زما تعلق دی. څه مسله تاسو ولې راغلی یې؟ مسله دا ده چې کله اپریشن ضرب غضب شروع شو او دوی 90% یا 99% علاقه ښایي چې مونږ کلیر کړه. د دې نه پس زمونږ واپسي شروع شوه او وفاقي حکومت او ډي ایم اے دا وویل چې مونږ به مسمار شدو کیرونو ته معاوضې ورکوو. د دې مطابق په 22 جون زمونږ سروې وشوه او زمونږ سره 22 قبایل راغلي وو. دې کې چې کوم دا 600 خاندان دي هغې ته معاوضې نه دي میلاو شوې. پکې هم زمونږ ګاو بډخیل دی. مو نوم سکندر شاه ده چې میرلی تحصیل بډخیل نه لیا یاره خو وراره داسې وکړه چې دوه کونه باندې کې مسافرتیا باندې تېر کړل متاثر وکنه. اوس زه خپل خوشحاله وم چې کلي ته به لاړ شم چې کلي ته لاړم هلته زما کور وران و دا په بنو کې مې په خیمو کې وخت تېر کړی و. اوس په کلي کې زه په خیمو کې پټېږم ما سره هېڅ پیسې نشته زه کور ته په جوړ کړم. زه د ګورنر صاحب ته دا درخواست کړم چې موږ ته د خپل حق میلاو شي چې زه د خپله موله په جوړه کړم. سیکرټري سره مونږ میلاو شو. دوی ویل چې یوه هفته کې تاسو ته د ړنګو کورونو چکونه انشاءالله میلاو شي. مونږ که دا چکونه میلاو نه شول په یوه هفته کې دننه انشاءالله آینده به مونږ اسلام آباد په طرف روخ کوو.